د خبرونو سرټکی هرات کې د المونیمو قطیو تولیدي شرکت د بنسټ ډبره کېښودل شوه. روسیه غواړي د افغانستان ریل پټلۍ پروژه کې برخه واخلي. قزاقستان غواړي افغانستان کې یو 220 تریز معیاري روغتون جوړ کړي. تهران کې د تخار د پولیسو پخوانی قومندان اکرام الدین سرې وژل شوی دی. او د متحده عربي اماراتو واکمن سبا په یو رسمي سفر پاکستان ته ځي. او اوس هم بشپړ خبرونه. هرات کې د المونیمو قطیو تولیدي شرکت د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د هرات په صنعتي پارکونو کې د پامیر المونیمي قطیو تولیدي شرکت د بنسټ ډبره کېښوده. دا په افغانستان کې د الموني قطیو د تولید لومړنی شرکت دی چې $120 میلیون پانګونه پکې کیږي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت په 14 جریبه ځمکه جوړیږي او 100 هیوادوالو ته به کاري فرصتونه چمتو کړي. روسیه غواړي د افغانستان ریل پټلۍ پروژه کې برخه واخلي. د روسیې د لومړي وزیر مرستیال الیکسی اورشوک په یو تازه مرکه کې ویلي چې روسیه د نړۍ له سویلي هیوادونو سره د ترانسپورتي اړیکو د پراخولو لپاره په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ جوړولو او پراخولو ته لیواله ده. ښاغلي اورشوک زیاته کړې چې د افغانستان په ټوله خاوره کې د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره انتخابونه تر بحث لاندې دي او روسي متخصصین اوس مهال د افغانستان په خاوره کې د ریل پټلۍ د امکان سنجونې په اړه مطالعه کوي. قزاقستان غواړي افغانستان کې یو 220 تریز معیاري روغتون جوړ کړي. د بلخ والي ملا محمد یوسف وپا په خپل کاري دفتر کې افغانستان لپاره د قزاقستان له سفیر غازیز اکباسوف سره وکتل چې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو، اقتصادي او بشري همکاریو پراختیا په تړاو خبرې کړې دي. د قزاقستان سفیر د دغې لیدنې پر مهال ویلي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پیاوړتیا لپاره یو معیاري 220 تریز روغتون سربیره ځینې معیاري ښوونځي هم جوړ کړي او دا پروژې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشرپاله همکاریو نوی فصل پرانیزي. هرات کې د برېښنا د 9 پروژو د پیل او ګټې اخیستنې مراسم ترسره شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په هرات کې د برېښنا د 9 مهمو پروژو د پیل او ګټې اخیستنې په مراسمو کې ویلي چې برېښنا د هیواد اساسي اړتیا ده چې د صنعت وده، اقتصادي پرمختګ او کارموندنې لپاره حیاتي ارزښت لري. نوموړي زیاته کړې چې د 3.89 میلیارډ افغانیو په ارزښت هرات کې د برېښنا لویې پروژې روانې دي چې شاوخوا 2 کلونو کې به بشپړې شي. د یاد شرکت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو له جملې څخه 5 بشپړې او 4 نورې تر 18 میاشتو ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د معلوماتو له مخې د یادو پروژو پر بشپړېدو سره به د صنعتي پارکونو، تولیدي مرکزونو او کورنیو لپاره باثباته برېښنا برابره او سلګونه کسانو ته به کاري فرصتونه چمتو شي. تهران کې د تخار د پولیسو پخوانی قومندان اکرام الدین سرې وژل شوی دی. د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت پر مهال له بغلان او تخار ولایتونو د پولیسو قومندان اکرام الدین سرې د ایران پلازمینه تهران کې په ډزو وژل شوی دی. نوموړی د چهارشنبې په ماښام هغه مهال په نښه شو چې د تهران د ولی عصر پر سړک له خپل کاري دفتر ووت. د سرچینو په وینا په دې پیښه کې د هغه یو ملګری هم وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نامه ډلې د سرې وژل کېدل تایید کړي او د دې پیښې پړی د طالبانو پر حکومت اچولې ده. خو تر اوسه د ایران پولیسو د دې پیښې په اړه کوم رسمي نظر نه دی ورکړی او نه یې کومې ډلې مسؤلیت منلی. 4 میاشتې وړاندې هم د معروف غلامي په نوم یو افغان جهادي قومندان په مشهد ښار کې د وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شوی و. جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي په موخه د ریکشاو پر تګ راتګ محدودیتونه عملي کیږي. د ښاري نظم ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د ښار په شاوخوا کې به په 10 ټاکل شویو ځایونو کې موانع ولګول شي او موظف کسان به ودرول شي تر څو د ښار داخلي برخو ته د ریکشاو د داخلېدو مخه ونیول شي. همداراز کمیسیون د ښار ټولو هټیوالو او لاسي پلورونکو ته خبرداری ورکړې چې پرې لارې دې نه بندوي او د عامه خلکو د تګ راتګ ځنډ نه ګرځي، ګنې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني او اصولي چلند ترسره شي.
د متحده عربي اماراتو ولسمشر سبا په یو رسمي سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو ولسمشر او د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن زاید ال نهیان به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا بلل شوې ده. پاکستان د نوموړي د استقبال لپاره پراخ امنیتي او تشریفاتي تیاری پیل کړی دی. متحده عربي امارات د پاکستان له سترو مالي ملاتړو هیوادونو څخه شمیرل کیږي او په تیرو کلونو کې پاکستان ته د پورونو، پانګونې او بیلابیلو اقتصادي پروژو له لارې ملاتړ کړی دی. ایران په لومړي ځل د غارون سرحدي ترمینل کې بایومټریک سیستم ولګاوه. ایران د لومړي ځل لپاره د افغانستان د وګړو د هویت د پیژندنې په موخه د دوغارون په سرحدي ترمینل کې د بایومټریک سیستم نصب او فعال کړ. د معلوماتو له مخې د بایومټریک ازموینو په ترڅ کې د افغانانو د ګوتو نښې، د سترګو انبیا او د څیرې معلومات ثبتیږي چې له ایستلو وروسته یې بیرته ایران ته د داخلېدو مخه ونیول شي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د امنیتي او انتظامي چارو مرستیال امیر الله شمقدري ویلي دا طرحه د کډوالو د تګ راتګ د مدیریت، د ګوتو نښو، د څیرې او هویتي معلوماتو د ثبت لپاره عملي شوي او ډیر ژر به په هوایي سرحدونو کې هم پلي شي. امریکا غواړي 80,000 پناه غوښتونکي په لویو ګودامونو کې وساتي. واشنګټن پوسټ د امریکا د کډوالۍ ادارې اسنادو پر بنسټ راپور ورکړی چې د ټرمپ حکومت په پام کې لري د نیول شویو پناه غوښتونکو د ساتنې او د شړلو لپاره لوی مرکزونه جوړ کړي. د راپور له مخې د کډوالۍ اداره غواړي صنعتي ګودامونه تر 80,000 ډیرو نیول شویو پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره ورغوي. د یادې طرحې له مخې دغه کډوال به د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د تشو ځایونو پر ځای په ځانګړو ټاکل شویو ځایونو کې راغونډ شي او وروسته به له دغه هیواده وایستل شي. دغه لوی ګودامونه به د ویرجینیا، ټیکساس، لویزیانا، اریزونا، جورجیا او میسوري ایالتونو کې د مهمو لوجستیکي مرکزونو ته نږدې موقعیت ولري. شمالي کوریا مشر له خپلې لور سره د اوبتل جوړولو له چارو لیدنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی د دغه هیواد مشر کیم جونګ اون له خپلې لور سره چې د هغه احتمالي ځایناستې هم بلل کیږي د یوه اوبتل د جوړولو له چارو لیدنه وکړه. دغه اوبتل 8,900 ټنه وزن او له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو د توغولو وړتیا لري. کیم جونګ اون د لیدنې پر مهال د اوبتل د جوړولو د پرمختګ ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې د هیواد سمندري ځواک باید د عصري وسلو او تجهیزاتو له پلوه لا پیاوړی شي. هغه دا پروژه د شمالي کوریا د ملي امنیت لپاره مهمه بللې ده. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.